تاسو په راتلونکو ټاکنو کې چې د 1993 کال د حمل پر 14مه نیټه به کیږي خپل راتلونکی ولسمشر او د ولایتي شوراګانو غړي انتخابوئ. خو تر دې وړاندې چې هغوی ته رایه ورکړئ پکار دی چې هغوی وپیژنئ او د قانوني صلاحیتونو په باره کې ضروري معلومات ترلاسه کړئ. د هیواد اساسي قانون ولسمشر ته ځانګړې دندې او صلاحیتونه ورکړي. مثلا د اساسي قانون د تطبیق څارنه، د هیواد د سیاست د اساسي کرښو ټاکنه، د ملي حاکمیت او ځمکنۍ بشپړتیا ساتنه، د وزیرانو، د سترې محکمې د غړیو، د ملي مرکزي بانک د رئیس، د ملي امنیت د رئیس ټاکل، د ملي شورا د غونډو پرانیستل، د لوی جرګې دایرول، د قوانینو او فرامینو توشیح، نړیوال تړونونه او داسې نورې چارې ترسره کول د ولسمشر دندې او صلاحیتونه دي. ولایتي شوراګانې د ولایت په چارو کې مشورتي نقش لري. دوی د اقتصاد، ټولنې، روغتیا، ښوونې، روزنې او د امنیت په برخه کې له ولایتي چارواکو سره د پرمختیایي موخو په تعیین او د خلکو د ستونزو او مسئلو په هواري کې همکاري کوي. دغه راز دوی د ولایت د پرمختیایي او بودیجوي پلانونو د تطبیق بهیر هم څاري. که د ولسمشر او ولایتي شوراګانو د دندو او صلاحیتونو په اړه د نورو معلوماتو غوښتونکي یاست، د 190 وړیا شمېرې سره اړیکه ونیسئ او ځواب ترلاسه کړئ.